السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله پاک انسانان په اتو حالاتو باندې ازمایي. هغه اته حالات دي: غم، خوشحالي، عزت، ذلت، صحت، مریضتیا، نفع، نقصان. که چېرته موږ زه ورته فکر وکړو دا اوس په دغه اتو حالت نه موږ خارج نه اوسو، حتما به په دې اتو حالت کې په یو حالت باندې به موږ ګرفتار یو. بیا که چېرته موږ دغه اته حالته تقسیم کړو نو دونه دوه حالته منځته راځي. دوه حالت یو د ښه حالت، یو بد حالت. ښه حالت کې نفع راځي، صحت راځي او عزت راځي او خوشحالتیا راځي. بد حالت غم راځي، هغه کې نقصان راځي، هغه کې مریضتیا راځي او هغه کې ذلت راځي. نو انسان بیا دغه دوه حالته که چېرته موږ راونیسو نو دغه کې موږ ته دغه معلومیږي چې الله پاک دغه حالتونه چې پیدا کړي دا هم د یو ازمایښت لپاره پیدا کړي. یعنی انسان نیک بنده دی الله پاک که چېرته مثلا دته ښه حالت په نصیب کې سي، دته مال ورکول سوي، دته صحت ورکول سوي، دته عزت ورکول سوي او دا په نفع کې، نو د الله پاک شکر ادا کړي، د الله پاک حق او حقوقو، د بندګانو حق او حقوقو، د والدین دا ادا کړي، نو دا په دې امتحان کې کامیاب سو. او که چېرته دغه حالاتو کې دا دغه شان د شا واړی نو دا سړی په دې پرچې کې ناکام سو. او په بد حالاتو کې انسان الله پاک امتحان ورنه اخلي چې دا بنده مې صبر لري که نه لري. چېرته په انسان باندې غم راسي او په دې حالت کې دنه غلط الفاظ له خولې نه وځي او غلط رفتار او کردار وکړي د نقصان په حالت کې، یا داسې غلط رویه وکړي، نو دلته د صبر نه کار وانخلي، په دې امتحان کې هم دا ناکام سو. کامیاب انسان هغه دی چې دغه دواړو حالاتو کې په یو کې شکر ادا کړي او په بل کې چې دی صبر وکړي. نو تاسو نه هیله دا ده چې په دغه دواړو حالاتو کې تاسو د الله پاک شکر او صبر ادا کړئ. جزاک الله خیرا.